ستړي مشئ ګرانو ملګرو، سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. په تیره ویډیو کې ما تاسو ته د وینا برخه ستاینوم در پېژندلی و او په دې ویډیو کې تاسو ته نومځری در پېژنم چې نومځری څه دی. په انګریزي کې ورته pronoun وایي. نومځری هغه کلمه ده چې د نوم که هغه د شخص نوم وي او یا د څیزونو نوم وي د هغو استازیتوب کوي یا او له دې سره یې د نوم د تکرار مخه نیسي. نو لکه زه ته هغه زما ستا او داسې نور. اوس راځو د نومځرو ډولونو ته. لومړی ډول یې پیاوړی ځنی نومځری دی چې strong personal pronoun ورته وایي. پیاوړی ځنی نومځری پښتو کې د فاعل یا کړند په توګه کاریږي په جملو کې، لکه زه یا ما، ته یا ته، هغه، دی، هغه، موږ، تاسو او هغوی او داسې نور. او کمزوری ځاني نومځری می، دی، یې او په جمع کې مو. ټول نومځری یعنی یا د ملکیت نومځری هغه دی چې یو ټول یا ملکیت څرګندوي، لکه زما، ستا، د هغه، د هغې، زموږ، ستاسو او د هغوی. او دوه ډوله مفعولي نومځري دي. یو ناسیده مفعولي نومځری دی چې په انګریزي کې ورته direct object pronoun وایي، لکه ما ته، تا ته، هغه ته، موږ ته، تاسو ته او هغوی ته. لکه که زه ووایم چې احمد ما ته یو کتاب راکړ، نو دا ما ته دا ناسیده مفعول دی. او سیده او بل ډول یې سیده مفعول دی، دا indirect object pronoun، لکه زه، ته، هغه، موږ، تاسو او هغوی. که زه ووایم چې یا بله خبره، که تاسو وګورئ دا پیاوړی ځاني نومځری له سیده مفعولي نومځري سره ځانګړی توپیر نه ښیي. معنا دا شوه چې موږ په پښتو کې پیاوړی ځاني نومځری بې له ما او تا د سیده مفعولي نومځري په توګه هم کارولی شو. که چیرې زه ووایم چې احمد زه ووهلم، په دې جمله کې د زه سیده مفعول دی، فاعل نه دی، ځکه چې احمد فاعل شو. او که زه ووایم چې زه ډوډۍ خورم، نو بیا دلته زه پیاوړی ځاني نومځری شو ځکه چې د فاعل په توګه کاریږي. اوس راځو یو درې نورو مهمو ډولونو ته د نومځري. یو دی د نغوتې نومځری دی، یعنې د اشارې نومځری، لکه هغه، دغه، دا، هماغه او همدغه، چې یو څه ته نغوتا یعنې اشاره کوي. او بل دی پلوي نومځری، لکه چې د کړونو مخته راځي یا ورته کړي مختاړی هم کیدای شي ووایو، لکه را، در او ور. لکه را کړه یعنې د ځان لپاره، درکړه یو مخاطب کس له، او ورکړه یو دریم کس ته. او یو دریم یا وروستی ځانګړی نومځری دی، دا نوموړی دی یا نوموړې. په پښتو کې موږ نوموړی یعنې نارینه بڼه یې او نوموړې ښځینه بڼه یې د یاد کس پر ځای کاروو. که زه یوه بېلګه یې دا ده چې مارک زوکربرګ د فیسبوک بنسټګر دی، نوموړی په پښت یعنې نسل یهود دی، یعنې دا نوموړی او نوموړې د هغه غوندې د یو نوم استازیتوب کوي. نو دا و د نومځرو لوست. هیله لرم چې
دا ویډیو مو خوښه شوې وي او د تل په څیر دا لورینه وکړئ چې له نورو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. ښې چارې.